دا یو ورور سوال کړی چې کله نه کله بعض ډاکټران یو بیمار ته د شراب د څښو وایي چې دې کې به ستا د بیمارۍ علاج نو د علاج دپاره که سړی لږ شراب استعمالوي نو استعمالولی شي او که نه الجواب داسې سوالونه مخکې هم شوي دي زموږ د هغې جواب شوی دوایي استعمالول علاج کول دا خو موږ ته شریعت ویلي دي چې علاج وکړئ او دوایي استعمال کوي خو علاج په هغه څه باندې چې شریعت اجازت ورکړې ده خو نه چې علاج کوو چې به څه دې وکړو امام ابو داود رحمه الله یو حدیث راوړی ابو الدرداء رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان الله انزل الداء والدواء الله دې ځمکې ته بیماري هم راکوزه کړې ده الله علاج هم راکوز کړی ده دواړه یې راکوز کړي دي وجعل لكل داء دواء او د هرې دوایي دپاره علاج الله پیدا کړی فتداووا علاج کوئ علاج کوئ ولا تداووا بالحرام علاج به په حرامو باندې نه کوئ نو شراب حرام دي که حلال دي حرام دي نو چې حرام شو نو بیا په علاج نشي کېدی بلکې دې باره کې د صریح حدیث وویل په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي تپوس وکړو د شرابو په باره کې نو هغه ترې منع کړو وی شراب به نه جوړوي هغه وی یا رسول الله انما اصنعها للدواء زه د څه لپاره جوړوم دوایي دپاره دا که واضح روایت دی نو پیغمبر ورته وی انه لیس بدواء ولکنه داء دا دوایي نه ده دا خو بیماري ده شراب دوایي نه ده شراب خو بیماري ده چې زه د علاج دپاره جوړوم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه منع کړو حاصل د جواب دا شو چې شراب حرام دي او حرام په علاج کې استعمالول څه دي ناروا دي والله اعلم